لوی اختر خو را روان دی نو څنګه قرباني ته د نیت شته که نه؟ نه قرضدار یم قرباني به چی وکړم نشي کولی قرباني؟ نه قرضدار یم خو کور م کرا منې نه والله غریبي ده په موږ خو نه کېږي اورې نه کېږي در باندې نم کاري شته نم دغه شته پاتې خو قرباني شو یعنې نشته څه چې ونه یعنې نشئ کولی نه شو کولی خیر است کله چې ونې کوې هو والله څومره ګټې دې ورځې؟ دروغ څه په کتل 1.5 روپۍ ګټم ماشاءالله څومره فامیل ده؟ 8 نفره اوس دا راته ووایه چې لوی اختر خو رانږدې دی نو څنګه قربانۍ ته د نیت شته که نه؟ قرباني چې باندې که نه وسه شي قرباني والا نشته وس دی؟ وس نشته پیسې نه لري چې قرباني وکړي؟ تاسو کولی شئ دغه نه ځوابونه په هو باندې بدل کړئ. دغه ډول زرګونه څه چې لکونه کورنۍ او هیوادوال شته چې هغوی د قرباني کولو وس نه لري تر څو د لوی اختر د خوشحالي په ښه توګه باندې ولمانځي. تاسو پوهېږئ چې قمر بنسټ د قربانۍ کمپاین په لاره باندې اچولی او زموږ هڅه همدا ده چې همدغه ډول هیوادوالو ته د قربانۍ غوښه ورسوو او هغه قرباني چې تاسو یې په خپل وطن کې د خپلو هیوادوالو لپاره کوئ. تاسو د قربانۍ قیمتونه ښکاري او د دې ترڅنګ تاسو ته د قرباني اپي لینک ښکاري چې تاسو کولی شئ د لینک له لارې نوملیکنه او ثبت نام وکړئ او همداسې وټساپ شمېره هم درته ښکاري موږ ته مسیج وکړئ موږ درته لارښوونه کوو چې څنګه په دغه پروسه کې ونډه واخلئ. مننه چې له قمر سره یاست او مننه چې د خپلو اړمنو او بېوزله هیوادوالو ترڅنګ یې. السلام علیکم ورحمت الله. دا وطن آباد غواړو تل یې زنده باد غواړو ناپوهي دې ورکه سي علم او سواد غواړو